سلام ستړي مشه د نن ورځې لنډو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. یوې افغان ورزشکار د پاریس پارا المپیک د 2024 کال سیالیو ته لار ومونده. د پارا تکواندو افغان ورزشکار زکیه خدادادي خپل روسي سیالې ته په ماتې ورکولو او د سرو زرو میډال په ګټلو سره د پاریس پارا المپیک د 2024 میلادي کال سیالیو ته لار ومونده. زکیه خدادادي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پارا المپیک سهمیه سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټلی او د 2024 میلادي کال د پاریس پارا المپیک سیالیو ته لار پیدا کړه. د راپورونو له مخې خدادادي د مهال په فرانسه کې کډواله ده او پرون یې د پاریس پارا المپیک سهمیه سیالیو کې چې په بلغاریا کې ترسره شوې خپل روسي سیالې ته ماتې ورکړې ده. د معلوماتو له مخې یاد افغان ورزشکار په 2023 میلادي کال کې د اروپا د پارا تکواندو سیالیو اتلولي هم خپله کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ رهبرۍ له لوري په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان کرکټ غوره لیګ بیا پیلېدو په موخه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د کرکټ بورډ رهبرۍ او یو شمېر پانګوالو ګډون کړی وو چې د یاد لیګ ترسروي لپاره د ټاکل شوي پلاوي راپور ارزول شوی او د پروسې د لا چټکتیا لپاره ټاکل شوی ډلګۍ ته لازمې سپارښتنې شوي دي. د APL T20 لیګ لومړي پړاو په 2013 کال کې د متحده اماراتو په کوربتوب د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره شوی و، خو له همدې نیټې را په دې خوا بیا تر اوسه نه دي ترسره شوي. او وروستی لنډ سپورتي خبر مو دا چې اقصا لوبډله د هلمند فوټسال سیالیو اتله شوه. څه موده وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د 10 لوبډلو ترمنځ فوټسال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې وې چې 13 ورځ په یوې جذابې پایلوبې پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلوبه کې 13 ورځ جمعه اقصا او نورک لوبډلې مخامخ شوې چې اقصا پکې سیالۍ لوبډلې ته 1-0 ماته ورکړه او د دې سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. جاوید احمد د دې سیالیو غوره لوبغاړی، طالب غوره ګل وهونکی او معراج الدین بیا د دې سیالیو تکړه ګول ساتونکی شو.